سورة الكافرون په دې کې لوی مقصد توحید او الوهیت بیانول چې بندګي به یوازې د الله کیږي، او دویم الولا والبرا، د الله د دوستانو سره دوستي، د الله د دشمنانو سره دشمني. د دې صورت کې بیان شوی ده. بیزاری راښکاره کول د هر هغه معبود نه، باطل معبود نه چې دې مشرکانو د الله سره شریک کړی. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون توايا اي كافرانو لا أعبد ما تعبدون بندگينكم داغي چتاسوي بندگي كوي ولا أنتم عابدون ما أعبد او نتاسو بندگي كون كي داغي چیزے بندگی کوما ولا انا عابد ما عبدتم او نزه بندگی کون کیما داغی چی بندگی کوي تاسو ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو بندگی کون کی داغی چیزے بندگی کوما لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا دین ستاسو دے او زما د پاره دین زما دے. براعت اعلان دی. ګوره ها یو نیم سړی کفر بالطاغوت نه کوي، دا ویره زه شرک نه کوم، بس دقه وایي زه شرک نه کوم، خو انکار هم نه کوي. که څوک شرک کوي د هغوی د شرک نه انکار هم نه کوي، او ویره وایي زه شرک نه کوم. موږ وایو ستا دا توحید به هله منلی کېږي چې ته د هغوی د شرک نه انکار وکړې، چې او زه بری یم د هر قسم معبود نه، باطل معبود نه چې د الله سره خلکو شریک کړي دي. بله مسله دلته دا شوه چې لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره ستاسو دین دی، زموږ دپاره زموږ دین دی. دا په مکه کې دا مسله وه چې بس تاسو خپل کار کوئ خپل. بیا وروسته د جهاد حکم راغی،